سلامونه ملګرو. دغه کلام مې د روژې په باره کې لیکلی دی. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي او الله دې زموږ د ټولو ګناهونه په دې روژه کې معاف کړي. کلام دی وایي په فرضو بدلوي درله نفلونه په روژه کې، په فرضو بدلوي درله نفلونه په روژه کې، الله پاک ورکوي ډېر ثوابونه په روژه کې. او په دویمه عشره کې مغفرت د خدایه غواړه، په دویمه عشره کې مغفرت د خدایه غواړه، اوله عشره وي رحمتونه په روژه کې. او وی بندې دروازې د دوزخونو په روژه کې، وی بندې دروازې د دوزخونو په روژه کې، الله پاک راکولاو کی جنتونه په روژه کې. او منم چې شیطانان یې وي تړلي خدا واوره، منم چې شیطانان یې وي تړلي خدا واوره، کوي مسلمانان خپل عادتونه په روژه کې. او ګناه د زنا نه بلا زیاته ده خو بیا هم، ګناه د زنا نه بلا زیاته ده خو بیا هم اکثر زمونږ نه کیږي غیبتونه په روژه کې. او الله ته مهربانه یې په خپل رحم یې معاف کړه، الله ته مهربانه یې په خپل رحم یې معاف کړه، که شوي وي زمونږ نه ګناهونه په روژه کې. الله ته مهربانه یې په خپل رحم یې معاف کړه، که شوي وي زمونږ نه ګناهونه په روژه کې. او ثواب دی او که نه دا په ګناه کې حسابیږي. بلاله ثواب دی او که نه دا په ګناه کې حسابیږي. ملا که چېرته وشي دیدنونه په روژه کې. او ته ما د خدایه غواړه زه به تا غواړم لالیه، ته ما د خدایه غواړه زه به تا غواړم لالیه، راځه چې دواړه پورته کړو لاسونه په روژه کې. ته ما د خدایه غواړه زه به تا غواړم لالیه، راځه چې دواړه پورته کړو لاسونه په روژه کې. او نفلونه یې په فرضو دي او فرض په اویا دي، نفلونه یې په فرضو دي او فرض په اویا دي. خاموشه چې قضا نه کړي منځونه په روژه کې، خاموشه چې قضا نه کړي منځونه په روژه کې.